سترګې ته د دویۍ سره اچولو سره رجا دا نه موتیږي، او په خلاف د غیږ سره غیږ ته که څوک دوی اوچي نو په دغه سره به رجا موتیږي. حتی چې فقهای کرامو دا لیکلي دي چې که چېرته یو کس ته سترګې ته یې دوی اوچوله نو د هغې رنګ دای چې کله غوږږي توکوي رنجه لګولې دي سترګه کې نو غوږږي کې اثر محسوسوي بیا نه په موتیږي، یا درنګې په کومې کې د هغې خوند محسوس کوي بیا هم په باندې نه موتیږي. او هر چې غیږ ته دوی اوچوي نو په هغې باندې رژا موتیږي. د غیږ د خوښې د وجې نه که غیږ کې چا مسله ده ستن وینه ولګوي نو بیا رژا په باندې نه موتیږي. او هر چې پیزې ته دوی اچول دي نو په پیزې کې دوی سړی اوچي که چېرته دماغ ته یا خېټې ته د دغې دویۍ رسېدل یقیني وي نو بیا په دې باندې رژا موتیږي. نو ښه خبره دا ده چې سړی دا پیزې ته دوی هغه نه اچوي.